السلام علیکم. برېښنا په ولي کې څه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. له هر څه وړاندې برېښنا انرژي لګښت سپما ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جویوي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار په خپل کاري دفتر کې د ترکیې د LNK شرکت له مسؤلینو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د برېښنا انرژي تولیدي تاسیساتو پر بیارغونې او له خځلو څخه د برېښنا انرژي تولید برخو کې د پانګونې پر فرصتونو خبرې وکړې. لیدنه کې ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار وویل افغانستان د برېښنا انرژي بنسټیزو پروژو د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه او لازمي اسانتیاوې لري. هممهاله د LNK شرکت مرستیال وویل چې شرکت یې د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د برېښنا انرژي تولید او نوي کېدونکې انرژي د پروژو تجربه لري او غواړي دا تجربه په افغانستان کې د برېښنا انرژي تولیدي تاسیساتو د بیارغونې او له خځلو څخه د برېښنا انرژي تولید پر پروژو هم وکاروي. د افغانستان برېښنا شرکت او ملي پراختیا شرکت د شرکتونو عمومي ریاست تر چتر لاندې د برېښنا انرژي سکتور په یو شمېر مهمو برخو کې د ګډو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې هوکړې له مخې دواړه لوري به د برېښنا انرژي تولید پراختیا او ځان بسیاینې په مخه پر لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو ګډ کار کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جویوي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار دغه هوکړه د برېښنا انرژي سکتور د پیاوړتیا لپاره مهم ګام وباله او د ملي پراختیا شرکت عمومي رئیس ښاغلي عبدالرحمن عطاش هم د همکاریو د پراخېدو په تړاو خوښي څرګنده کړه. د افغانستان برېښنا شرکت د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې لومړي توربین د بیارغونې پروژې د پرمختګ او د تولیدي ظرفیت لوړوي وړاندیز د ارزونې په تړاو د قراردادي شرکت له مسؤلینو سره ناسته وکړه. د وړاندیز له مخې د تخنیکي ارزونې او رسمي تایید په صورت کې به د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې اړوند لومړي توربین د تولید ظرفیت له 22 څخه 26 میګاواټو ته لوړ شي. او د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز له لوري د برېښنا سکتور ولایتي واحدونو او اداري او پیرودونکو خدمتونو کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې په مخه 4 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسېد. دغه پروګرام هدف د کارونو د مدیریت، اداري مراسلاتو او پیرودونکو خدمتونو د پیاوړتیا او ښه تنظیم هڅه بلل شوې. ټاکل شوې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د روزنیز مرکز کې د روان کال تر پایه د برېښنا سکتور نږدې 2000 کارکوونکي په بېلابېلو تخنیکي او مدیریتي برخو کې وروزل شي.